بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم او تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړې د صحت جامې به مو په تن وي. راځو په مایکروسافټ اکسل پروګرام کې چې دی زموږ تېره ورځ دوه پاټه چې دی موږ په دې کټ کاپي او د کاپي په سپیشل باندې چې دی موږ خبرې وکړې. اوس راځو د فون ډایلاګ ته زه راځم چې په دې فون ډایلاګ کې چې دی موږ دغه یو څو کمانډونه ووایو او دا تشریح کړو. زه راغلم دغه ډیټا چې دی دا ما دلته راکش کړه دی ته تاسو ته مې تېره ورځ چې دی د دې شارټکټ ښودلی و. که تاسو چې دی هغه ویډیو نه وي کتلي نو د هغې ویډیو لینکس به تاسو ته په ډسکرپشن کې پروت وي. تاسې اول هغه ویډیو وګورئ او بیا چې دی د دې ویډیو نه استفاده وکړئ. اوس په فون ډایلاګ کې چې دی فونټ د نوم نه ظاهره ده چې د ټکس لپاره چې دی موږ ډیزاین ورکولی شو ډول ډول. نو څنګه ډول ډول اول چې دی که زه راشم دلته د دې فونټ دا شکل او صورت چې دی دا ما سره په دې شکل سره دی چې تېره ورځ موږ په تېر درس کې چې دی دې ځای نه چې زه راشم دلته د آفیس تیمز ته په دې تیمز کې چې دی دې ته ما تیمز ورکړی او دا یو نو زه به دا آفیس خپل تیم به د دې ځای نه یوز کړم استعمال به یې کړم چې موږ ته بېرته خپل عادي فونټ راشي. زه غواړم چې دا فونټ مطلب دا دی چې د دې ټکس دا ډیزاین تغیر کړم نو زه به په هوم ټیب کې راځم دلته به کلیک کړم په دې فونټ کې په دغه بکس په دغه ځای باندې به زه کلیک کړم نو موږ ته چې دی دا لیست چې دی دا راخلاص شو د دې ځای نه. په دې لیست کې چې دی تاسې هر رقم ډیزاین چې ستاسې خوښوئ ستاسو تبه باندې وي. مثلا زه به ووایم چې ما ته ټول کپیټل ته واړوه په دې شکل سره نو بس په دې شکل شو ټول هر څه چې دی په غټو حروفونو باندې شول. که زما مثلا زه شرط دا دی چې تاسو به ډیټا انتخابوئ ټوله دغه خبره مانه پاتې وه نو دا ډیټا به چې دی تاسو انتخابوئ. اوس راځم دلته چې دی ما کلیک زه وایم چې ما ته چې دی دا ډیزاین زما خوښ شو یا راځم چې دی د دې ځای نه به زه راشم د دې ځای نه به دا یو ډیزاین والم بیا به راشم مثلا د دې ځای نه به ایرو به والم یا چې دی موږ سره د دې ځای نه لاندې نور ډیزاینونه دي رقم تاسې دا ډیزاینونه د دې ځای نه اخیستلی شئ په دې خپل ورک بک کې چې تاسې کومه ډیټا ډیزاین کړې ده دې ته دا ورکولی شئ. که زه راشم دلته چې دی خپل عادي حالت ته زه راشم کیلیبرې چې زه ورته واخلم دا نو دا به موږ د دې ځای نه کیلیبرې دا موږ اخیستلی شو. که تاسو راشئ د دې ځای نه هر یو چالی زه به وایم دا یو راته راکړه. زه راځم دلته چې دی خپل عادي حالت کې بېرته راخلم ما سره په دې شکل راغی. که زه وغواړم چې د دې دا سیز غټ کړم نو دا سیز هم د دې زه غټولی شم په دې شکل سره. نو وګورئ زه وایم چې 2 مثلا 20 صرف به دا موس ګرځوم د دې موس په پریویز باندې چې دی ما ته چې دی دا شو کېږي او دا ما ته راځي. زه به راشم ورته وایم چې ما ته دغه 2 سیز پکار دی په اندي اندازه کې زه دا سیز اخیستلی شم او که زه وایم چې نه ما ته بېرته خپل عادي حالت ته مقیوله سیز راکړه نو هغه موږ هم د دې لارې نه چیک کولی شو اخیستلی شو. اوس که زه راشم دلته په دې ځای کې چې زه د دې ای باندې کلیک کړم د دې ای نه هم دا زه چې دی د دې دا سیز غټولی شم او بېرته چې دی په دې وړوکي ای باندې چې زه کله ودرېږم ډیکریز فونټ سیز او انکریز فونټ سیز چې دی د دې ځای نه موږ دا اخیستلی شو. نو دلته چې دی موږ د 2 پورې د دې نه دا سیز اخیستی شو نور مخکې چې دی 2 نه مخکې دا سیز چې دی موږ مخکې نشو اخیستلی او نو مخکې ځي. راځم دلته چې دی زه به د دې دا سیز چې دی کم کړم د دې ځای نه د دې شیټ سیز به زه راکم کړم کنټرول سره او بیا چې دی زه دلته ډبل کلیک کوم چې دا هر څه د دې فټ راشي. په دې ځای نه چې دی دا زموږ د فونټ او دا زموږ چې دی د سیز خبره وه چې موږ په دې ځای کې فونټ ته سیز هم ډېرولی او کمولی شو او ډیزاین هم ته ورکولی شو. که زه راشم بیا وایم چې د دې فونټ دپاره چې دی زه بولډ حالت اخلم. بولډ مطلب دا چې لږ تازهوالی په دې کې راشي. نو ګوره چې زه کله په دې باندې کلیک کړم دا شي یو خیز غوندې راووهي او تور شي ټول یعنې بولډ حالت کې راغی. بولډ شو مطلب دا دی چې دا په دې پرنټ کې به چې دی لږ صفا راځي پاک به راځي. بعضې وخت چې دی بېرته زه دا بېرته کم کړم نو په دې رقم خیره راځي. نو بعضې وخت چې هغه خیره راځي هغه به تاسې صرف بولډ به والئ نو لږ چې دی بولډ سره بیا لږ ښه ښکاري. او که د پرنټر رنګ مو زیات وي زیات رنګ وي چې د پرنټر نو بیا بولډ حالت مالی ځکه چې د پرنټر رنګ بیا لږ کم وي نو بیا ورته بولډ اخلئ بیا چې دی هغه لږ ښه راځي. ورپسې موږ وایو چې اټالیک یعنې انډرلاین د دې ځای نه چې دی موږ دلته چې دی موږ اټالیک کنټرول آی شارټکټ دی د دې ځای نه چې دی موږ دا اخیستلی شي دا ټکس چې دی دا په ترس کې لږې کوږ غوندې کړي. که زه به بېرته کلیک کړم نو دا بېرته چې دی بېرته خپل عادي حالت ته راشي. اوس چې دی د دې ځای نه بیا راځم دلته په دې یو باندې کلیک کوم نو چې کله زه په دې یو باندې کلیک کړم نو ما سره چې دی دا انډرلاین واخلي او که بیا ورته په دې وړه نقطه باندې کلیک کړم په دې وړه نقطه باندې چې دی ما سره بیا دا د دې ځای نه ډبل انډرلاین هم راځي چې شارټکټ یې موږ سره کنټرول یو دی. او همداسې چې دی که زه راشم دا بېرته ختموم نو زه صرف په یوه کلیک باندې دا بېرته ختمولی شم. دا بولډ دا اټالیک صرف په کلیک باندې دا موږ سره بېرته د دې ځای نه ختمېږي او لرې کېږي. اوس که زه راشم دلته
اوس که راشو د دې ځای نه دې بارډرس ته چې زه راشم دې ځای ته نو زموږ چې دی مهم درس په دې ځای کې دی چې موږ بارډر ډیزاین به د دې ځای نه موږ کوو. که زه راشم دا ما ټوله انتخاب کړه د دې ځای دا ډیټا ټوله انتخاب کوي دې ته چې دی تېره ورځ ما دا ډیزاین ورکړی نو زه ورته وایم چې دا ما ته نو بارډر راکړه راته نو دا بارډر چې دی د دې ځای نه ختم شو او زه به چې دی دا هر څه به خپل عادي حالت ته به راولم چې دا زمونږ بیخي نو بارډر او دلته به چې زه راشم اتومات کلر به د دې ځای نه والم او زه به په دې باندې دا ټکس چې دی دا هر څه به په دې باندې زه اپلای به کوم. دا ډیټا مې انتخاب کړه ټوله نو راغلم بارډر ته او د بارډر نه چې دی زه ورته وایم چې ما ته ټاپ کې چې دی د باټم کې یو لین راته راکړه نو صرف یو لین به ما ته راکړي دلته. که زه ورته دا بیا انتخاب کړم او زه بیا راشم دلته ما کلیک کړم زه ورته وایم چې ما ته په دې ټاپ کې یو لاین راکړه نو موږ ته په ټاپ کې لاین راکړي خو ولې موږ ته ځکه نه شو کېږي چې دا زمونږ ټیبل چې د پاس هیډینګ سره لګېدلی زه به دا لږ راښکته کړم نو تاسو وګورئ دلته چې دی موږ ته په دې شکل باندې راغی. که زه بیا دا انتخاب کړم او بیا راشم په دې بارډر کې زه به د دې ځای نه چې دی لیفټ به والم نو ما ته چې دی د چپ طرف ته یې خط راکړه او که زه بیا دا انتخاب کړم د دې ځای نه او بیا راشم دلته چې دی زه به دلته رایټ انتخاب کړم نو دا رایټ شو د دې لارې نه او که بیا زه دا انتخاب کړم د دې ځای نه او بیا راشم دلته چې دی زه کله کلیک کړم نو دلته چې دی نو بارډر مطلب دا دی چې دا څه چې دا ورکړي دا ختم کړم ماته او یا راځم دلته چې دی آل بارډر څومره بارډر چې دی څومره دی ما انتخاب کړی دی دلته چې دی ما ته دا بارډر چې دی ور واچوه او همداسې چې دی زه تاسو ته راشم د دې ځای نه دا نو بارډر که تاسې او بیا راشي د دې ځای نه تاسو ته وایي چې ما ته آوټ سایډ بارډر راکړه نو آوټ سایډ بارډر ټول درته په یو ځل باندې درکړي. زه بیا دا ډیټا انتخابوم او راځم دلته چې دی ما کلیک کړ زه ورته وایم چې ما ته ټریک آوټ سایډ بارډر راکړه یعنې لږ غټوالی ورسره ورکړه نو دا به چې دی لږ بکس په شکل کې به راشي لږ به غټوالی واخلي. بیا راځم همدلته چې دی زه به راشم د دې ځای نه زه نو بارډر علم او بیا راځم دلته چې دی ما کلیک کړ او اوس ورته راځم باټم ډبل بارډر راته راکړه په دې لاندې ځای کې چې دی ما ته ډبل بارډر راکړه نو همداسې چې دی زه راځم ورته وایم چې ما ته په دې ځای کې په دې ټاپ کې او باټم کې دواړو کې ما ته چې دی ډبل لاین راکړه نو دلته لاین راکړه نو د دوی دواړو کې ما ته دلته لاین راکړو ډبل لاین نه دی. ګوره بیا راځم دلته چې دی تاسې په دې ځای کې ډول ډول لینونه چې دی تاسې د دې ځای نه دا بارډرس چې دی اخیستلی شي د دې ځای نه او که زه بیا راشم دلته دویم ځای کې چې دی لاندې دی ډرا بارډرس کې تاسې وګورئ دلته نو دلته چې دی زه به دلته ډرا بارډر به راوالم دا زموږ د خپلې خوښې بارډر دی چې موږ په دې ځای کې په دې شکل سره دا ډرا کولی شو راوستلی شو او که تاسو ویو چې نه زه ډرا بارډر ګایډس اخلم نو دا چې دی په دې ګایډ څومره ګایډ چې موږ سره پراته دي په دې ځای کې په دې ګایډ باندې عمومي ټولو باندې راځي د دې او د دې فرق دا دی چې دا موږ سره په دې ځای کې چې دی دا ټول ګایډ ته چې دی دغه یې ورکړو بارډر یې ورکړو او دا بل ډرا بارډر چې دی دا صرف بارډر ته چې دی په یو اندازه باندې دغسې بکس غوندې بارډر موږ ته راکوي. که زه بیا راشم دلته ما کلیک کړی دې ځای نه او دلته راشم زه اریسر راواخلم مطلب دا دی چې دا څه چې دی تا لیکي جوړ کړي دي دا ما ته ټول پاک کړه مې راکړه راته نو د دې ځای نه چې دی دا تاسو پاکولی شئ د دې ځای نه دا چې دی مولی شئ. که تاسو بیا راشئ د دې ځای نه او یو بارډر ګایډ راواخله د دې ځای نه نو زه ورپسې بیا راځم او ورته وایم چې دا ما ته بېرته ختم کړه د دې ځای نه نو زه دا هم د دې ځای نه ختمولی شم نو دا وګوره دا ما سره په دې ځای کې چې څومره ډیټا وه دا ما سره ختم شو. که تاسې دا ختمول غواړئ چې دا موږ سره دا اریسر خپل موس ته ووړي نو د دې ځای نه چې دی د اسکیپ بټن ووهئ د کیبورډ نه چې دا تاسو سره ختمه شي. اوس راځم دلته ما کلیک کړه د دې ځای نه لاندې زه ګورم لاین لاین کلر مطلب دا دی چې دا کم لینونه زه دې ته ور اچوم دې ته چې دی یو کلر ورکړه لکه څنګه چې دا یو دی که ستاسو دا کلر خوښ نه وي راشئ د دې ځای نه یو کلر ورته بل ورکوئ مثال د راځم د دې ځای نه یو سور کلر اخلم نو تاسو وګورئ داسې دی دې بارډر ته چې دی تاسو یو کلر چې دی خاص طور باندې یو کلر ورکولی شئ او همداسې چې دی تاسو د دې لاین ډیزاین کولی شئ چې زه د دې ځای نه ډبل لاین اخلم سنګل لاین علم هر رقم لینونه چې ستاسو خوښوي د دې سټایل د لارې نه چې دی دا تاسو اخیستلی شئ. او که چېرته تاسو راشئ دلته بارډرس ته په بارډرس کې چې دی تاسو د خپلې خوښې مطابق چې دی تاسو خپل کلر اخیستلی شئ نو د دې لارې نه چې دی دا به مونږ یوز کولی شو په خپله هغه ډاکومنټ کې چې دی دا مونږ یوز کوو راولوي. بیا راځم دلته ما کلیک کړی دې ځای نه مور بارډرس ته چې راشم دې سره چې دی په دې کې همدغه کمانډونه دي څنګه مو چې مخکې استعمال کړل. اوس راځم دلته چې دی زه به کلیک کړم دلته مثال زه وایم چې دا سیز به زه د دې غټ کړم او دا مې انتخاب کړو د دې ځای نه. اوس که زه راشم دلته دې بارډرس ته او په دې بارډرس کې چې دی صرف د دې په داخل کې که زه راشم زه ته وایم چې ما ته چې دی په دې ځای کې دا دغه ورځې چې دی غیر حاضري ورځې دي یا رخصت ورځې دا ما ته قید کړه نو دا ځای نه تاسو په دې رقم باندې قید کولی شئ. او که ووایئ چې نه زه دا بېرته خپل عادي حالت ته راولم نو راشئ صرف دا ټیک مارک دلته یو کلیک وکړه یو کلیک چې دی صرف دلته یو کلیک وکړه نو دا هر څه به د منځه لاړ شي او دا به دلته تاسو کلیک کوئ موږ سره بېرته خپل عادي حالت ته راغله. کمپیوټر کې هم چارج لږ کم دی زه به راشم دا مې انتخاب کړو د دې ځای نه او دلته چې دی زه یو کلر ورکوم مثلا دا یو کلر شو او د لاندې ځای چې دی موږ یو کلر ورکوو مثال دا یو کلر شو د دې ځای نه داسې یو کلر
او لاندې بارډر ته چې دی زه به دې ځای کې یو کلر بلو ته ورکوم چې مثلا هغه دا شو. او که تاسو چې د ټکس ته یو کلر ورکوئ نو راشئ د دې ټکس د لارې نه دلته هم موږ یو کلر ورکوو چې زه به ته د سپین کلر ورکړه، بولډ یې هم کړه د دې ځای نه، او بیا چې دی زه به راشم دا به مې انتخاب کړه د دې ځای نه سپین کلر مې ورته ورکړو. نو د دې لارې نه چې دی تاسې خپل هغه په ورکشیټ کې چې دی خپل ډاکومنټ ته چې دی ډول ډول کلرونه رنګونه ورکولی شئ او دا تاسې په خپل دفتر کې چې دی یوز کولی شئ. که زموږ د یوټیوب چینل بختیار کمپیوټر اکاډمي مو نوی سبسکرایب کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کې کړئ چې تر څو زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. د الله په امان روغ صحت ولرئ.